بسم الله الرحمن الرحيم يا كريم جل جلاله يا كريم جل جلاله دلاله تعالی دریالیس نمبر نوم دی 3 نمبر نوم دی ادي معنی د عزت من ذاتا اړه کرم والا ذات اول مزرا و دینوم لري فائدې ذکر کړي یو فائدہ پکې دارا چې کوم نارینه زنانه روزانه د یا کریمو ویلو کې ودکی د شپې سملی ودکی ځان سره یا کریم جل جلاله یا کریم جل جلاله په دې منځ ودکی ارشپا په دې نوم نظام ودکی الله تعالی عزت عالمانو او صالحانو کې عزت ورکی او د غیب نو رزق ورکی قیامت کې د عالمانو په صف کې راځي عالمانو نه کانو خلق او د غیب نو دنیا کې الله رزق ورکړي دنیا کانه سره به حشر شي دغه نمبر پیدا وکړه دویم نمبر پیدا چې کوم نارینه زنانه دا سی وای چې یا کریمو ذو الطول الوهاب یا کریمو ذو الطول الوهاب دا ډېر ځان سره یو ډول پناس یا کریمو ذو الطول الوهاب یا کریمو ذو الطول الوهاب چې دا ډېر وای ځان سره ورو دا په اسباب او احوال کې برکت وي چې څومره اسباب الله ورکړي دي د رزق باقي به خیر او برکت دکانداری او نوکری او زمینداری یا تجارتي هر ځون کاروبار بند چلیږي نو دا وایي کړه دا کسي علم وظیفه پکار ده ما تاسو وجه دا کتاب چې دې په ټولې وظیفه شي دیو جنا یا کریمو ذو الطول الوهاب دا روزان سره وایي کنه تاسو دکان به چلیږي ان شاء الله تاسو دکانداری به چلیږي زمینداری به کې برکت وي کاروبار کې برکت وي په شرط په ګذر ځان د ګناون نه غیبتونه وکړي روز ما وظیفه کامیاب نشو خپل اعمال منسوخ شو کنه هغه نه پس به وظیفه کوي عقیده سم کا اخلاق کردار خپل برابر کړي به وظیفه کوي چې کار کیږي نه کیږي نو مطلب دا ځان موږ تاسو ځان ساتو وړو ګناون نه لوي ګناون نه ابه به اله وظیفه اله کار زمون کی چې موږ شکل بګړاو دي اداره اخلاق بګړاو دي اعمال زمون خراب دي او وي لکه کار مو شي لکه کار مو څه وش یا کریمو ذو الطول الوهاب دا ډېر لسل ولاړه پناسته څو دا پابندي سره وي او دې او ګسان ګناون نه ساتي ان شاء الله اسباب احوال کې خیر او برکت وي په شرط دا چې موږ او د خپل کوي د دلماز نه مشرک نه بیعتی نه شکل د شریعت خلاف نه وغیرہ وغیرہ دا دعا سره یاد کړئ یا کریمو ذو الطول الوهاب یا کریمو ذو الطول الوهاب